شاوخوا 10 ورځې وړاندې د پاکستاني رژیم له لوري په کابل کې د معتادینو په 2000 بستریز روغتون باندې هوایي برید ترسره شو چې په دغه برید کې شاوخوا 450 کسان شهیدان او 250 نور ټپیان شول. په دې ډله کې د 50 کسانو جسدونه د پیژندګلوۍ لپاره عدلي طب ته وړل شوي وه چې اوس مهال دغه جنازې د کابل عیدګاه مسجد ته راوړل شوي تر څو د جنازې مراسم ترسره شي او وروسته خاورو ته وسپارل شي. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مظلوم شهیدانو په جنازه کې شرکت کوو. زما په یاداشت کې خدا سے جنازه ما نه ده لیدلې خو غالبه داسې ده چې ډېرو خلکو به نه یې لیدلې. جنازې لیدلي، شهیدان هم لیدلي، پوره خاندانونه او فامیلونه شهیدان هم لیدلي. زما په مدرسو باندې بمبارۍ شوي، واړه ګلالي قاریان حافظان دستاربندۍ په موقع باندې په وینو باندې ملت پت واړه معصوم ماشومان هغه موږ لیدلي. خو داسې اجتماعي او داسې مظلوم خلک چې موږ او تاسو ورته معتادین وایو او دا یو حقیقت ده. لیکن متاسفانه بدبختانه داسې خبر هم تر غوږونو شو چې موږ سره ګاونډی هیواد چې ځان ته مسلمان وایي دعوه د اسلام کوي، غټې غټې دعوې کوي او ځان ته د اسلام قلا وایي او کله وایي چې د اسلام په نامه جوړ شوی، دا ټولې به ورسره ومنو. علی الراس والعین په خپل ځای باندې اسلام دم صحیح ده او طاقت دم صحیح ده، هر څه به دي. خو ظلم داسې ظلم پاکستان موږ سره کړی چې تاریخ به یاد ساتي، دنیا کې به هم ویني او د دې حالاتو او دې کرل به ریبل ویني او آخرت خوشته ده. ورځ د قیامت به وي، موږ دا علما به یو، موږ دا شیوخ به یو، موږ دا عام مسلمانان به یو. الله په حضور کې را جمع شوي او نن جنازه کوو. ورځ د قیامت کې به لکه موږ دې پوښتنه کوو. همه ملت عزتمند و غرور آفرین افغانستان آمادگی دارند تا بالاخره شهادت را بنوشند، تا ایستاد شوند در برابر هر متجاوز ایستاد شوند و به دهانشان بکوبند که ثابت شده است. اما یک سوال دارم از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از اردوی پاکستان، نه از ملت مسلمان پاکستان، از علمای پاکستان، از برادران مسلمان پاکستان من یک سوال دارم. شما مطبوعات این را نشر بکنین. من به عنوان یک عالم دین افغانی این سوال را میکنم. سوال از من نیست، از قرآن شریف است. قرآن میفرماید بأی ذنب قتلت. اینها را به چه گناهی کشتین شما؟ آیا اینها متجاوز بودند؟ آیا تجاوز کردند؟ آیا به خاک شما آمدند؟ آیا به سر ناموس تعرض کردند؟ آیا جوانان شما را کشتند؟ نه، مردمای غریب، مردمای مظلوم، مردمای بیچاره آمدین بمباران کردین. اینه بدانین بر اساس دستور قرآن عظیم الشأن الهی و اسلامی. اینه بدانین، اینه بفهمین که اینها خون اینها یک وقت گریبان شما را خواهد گرفت. او وایو چې دا ډول کړنې هغه د بشر ضد جنایت دی چې نه د دین له اصولو سره سمون لري، نه د انسانیت له ارزښتونو سره او نه هم د سالم وجدان له منطق سره. له همدې امله موږ له اسلامي کانفرانس، ملګرو ملتونو
اروپایي ټولنې او د بشر د حقوقو له ټولو مدافعو بنسټونو څخه غواړو چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزه شفافه او عادلانه ډول څېړنه ترسره شي. عاملین او مسؤلین دې د قانون ملګرو ته وسپارل شي. د شهیدانو کورنیو ته د لازم مادي او معنوي ملاتړ برابر شي او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دې جدي او عملي ګامونه پورته شي تو دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. موږ د شهیدانو له کورنیو سره خپله بشپړه خواخوږي او تسلیت څرګندوو او ډاډ ورکوو چې افغان ولس به هیڅکله د دوی د مظلومیت هیر نه کړي بلکې د دغو مظلومو شهیدانو یاد به زموږ د وجدان ویښ ساتونکی او زموږ د یووالي سرچینه وي. و برادر ما همونطور یک چیزی را نصیبش کرد پروردگار عالم که همه شهدا را خداوند غریق رحمت بگردانه. کلشان برادر ما و شما بودن، کلشان اقرب ما و شما بودن و ما همونطور یک برادر خود از دست دادیم که در 27 ماه مبارک رمضان اینا را میبرند، در 28 به شهادت میرسند. و از حکومت ما خواستیم آمی است که همونطور پاکستان لعین که همیشه وقت سر ما تعرض کردن و ما را زدن، همونطور یک جواب دندان شکن برای پاکستان لعین که همیشه وقت سر ما تعرض کرده. ولی حکومت ما خواستیم آمی است ازش که همونطور باید نظامش، البته نه مردمی عامشن، نظامش همونطور یک جواب دندان شکن برشان بده که همیشه وقت سر ما تعرض کردن. په افغانستان کې کوم اسلام حکومت راځي غربیان باندې اور لګي، غربیان باندې اور لګيږي. نن وایو چې پاکستان اسلام دی، مسلمان دی، خو عوام دی مسلمانی. قانون ته وګوره چې څه حالت ده. مسلمان دغسې حالات کوي د 400 خلکو کورونه خراب کړ، په زرهاو خلک یتیمان کړ. الله دې په دغه خلکو باندې ورحمېږي، الله دې دغه ته هدایت ورکړي او چې نه ورکړي الله دې قارون غوندې تباه کړي، دغسې تباه کړي چې لکه د اوکراین نه بدتر کړي، دغسې برباد کړي چې لکه نمرود و فرعون تباه شوی ده. که بالای ما مسلمان ها بمباردمان میکنه به یاد داشته باشند مورد غضب الله قرار گرفتن و لعنت الله بالای اونهاست و اعد له عذابا عظیما. پروردگار عالم اونها را عذاب بزرگ نصیب خواهد کرد. و اما پیام ما برای رژیم پاکستان این است که ما ملت افغانستان یک ملت مجاهد، یک ملت نستو، یک ملت با غیرت، یک ملت با شهامت است. حق همسایگری خود بشناس، پایت از گله دراز نکن. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تا حق از باطل است، تا باطل است مبارزه است. بناء ملت شریف و نجیب ما، ملت افغانستان، ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین افغانستان تسلیم باطل نخواهد شد، تسلیم کفر نخواهد شد و ان شاء الله تعالی پوز هر باطل را به خاک میمالیم. معتادینو چې به پاکستان لخوانه په ډیر بیرحمانه توګه په شهادت رسیدلی دي، غواړو چې په ډلهیزه توګه دغه جنازه ترسره کړو. او تاسو ګورئ بیکګراوند کې هم تر شام ډیر ولس، یعنی ډیر زیات خلک ورته راغلي دي تر څو دا موږ غږ پورته کړو. غږ مو هغه چاته پورته کړو چې واقعا دوی د بشر حقوق نارې وهي، نړیوال بنسټونه دي چې حداقل زموږ او تاسو د دغه شهیدانو داد ته ورسیږي. که چېرته واقعیت دوی ته انسانیت مهمه ده
دوی واقعا بشر حقوق ورته مهمه دي. نو بشر حقوق افغانان هم بشر دي، افغانان هم انسانان دي. افغانان له نورو انسانانو نه هیڅ توپیر نه لري. نو باید جنسیتي توپیر ونیسي، نژادي توپیر ونیسي. د دوی باید پوښتنه وسي. بل دا چې پاکستان له خوا نه کوم عمل چې ترسره شوی دا جنگي جنایت ده او جنگي جنایت باید په نړیوالو محکمې کې وڅېړل شي. نړیواله محکمه د همدې لپاره ده. خو بدبختانه چې نړیواله محکمه، نړیوال بنسټونه هم د ځینو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. دوی هیڅکله وخت اقدام نه دی کړی دی. نن تاسو ګورئ چې زموږ او تاسو مظلوم ولس، هغه چې معتادین دي، چې هغه یو امید یو هیله یې درلودله د خپل د بیرته ژوندي پاتې کېدو لپاره او د هغوی لپاره یو روغتون جوړ سوی و، خدمات ورته وړاندې کېدل او دوی راغله په ډېر بېرحمانه توګه دا یې په شهادت ورسول. خو انشاءالله د دوی د شهادتونو به د هر یو به پوښتنه کیږي او هیڅکله وخت به همداسې نه پاتې کیږي. یو پیغام مې د پاکستان هیواد ته دا هم ده چې افغانان په دې شیانو نه ستړي کیږي. د افغانانو صبر مه ازمایئ. ډېر وازمایل شول، د ډېر قدرتونو له خوا نه وازمایل شول. په افغانستان کې راغله هغه قدرتونه، هغه د دوی بادارانو چې دوی په حساب کول په دې خاورې کې ماته وخوړله. نو دوی هیڅکله وخت نشي کولی چې په افغانستان کې کامیابه سي. افغانستان یو اوږد تاریخ لري، افغانستان یو میړني ولس لري. دلته افغانان میړني معزز مشران دلته تیر شوي دي. هیڅکله وخت به دوی پرېنږدي چې په افغانستان کې کامیابه سي او خپل هدف ته به ورسیږي. انشاءالله افغانان اوس هغه وحدت او یووالي ته رسېدلي دي. د هر حملې، د هر عمل به انشاءالله عکس العمل به لري او د دوی به ځواب ورکوي.